غیبت باره کې الله تعالی فرمای ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې یو کس دا خبره خوښه ګڼي چې هغه دی د خپل مسلمان ورور غوښه وخوري په داسې حالت کې چې د مسلمان ورور مړ وي. الله فرمای فکرهتموه، تاسو به د خوراک بد وګڼئ. همدا مثال الله تعالی د غیبت بیان کړی دی. غیبت گویا د خپل مړ مسلمان رور غوښه خوراک دی. مسلمان رور مړ د تو ورته ناسه خوراک ته نه کې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمای الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخت ګناه ده. یو انسان زنا وکي او دی راشي الله ته توبه وباسي، نو الله رب العزت د دې انسان د توبه قبلوي. لیکن بل انسان غیبت وکړلو، دومره غټه ګناه وکړله چې یوازې په توبې باندې د دې انسان د ګناه نه معاف کیږي. دې دپاره به د هغې کس نه بهانه غواړي چې د چا په سر د غیبت کړی دی. دا په حقوق العباد کې راځي ځکه. او بیا غیبت کول او د رمضان په دې میاشت کې کول دا خو ډېر لوی عظیم جرم دی. د پیغمبر علیه السلام په زمانو کې دوو زنانو هغې روژه نیولې وه او ډېرې سختې تندې او لږې واغېشتلې. یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله رسول هغه پلانې روژه نیولې ده او قریبه ده چې بس هغه د تندې د لاسه مړه شي. پیغمبر علیه السلام ته نه مخ مبارک واړولو. هغه صحابي ورته بیا وایي د الله رسوله په الله قسم چې د لږې تندې د لاسه مړه کېږي. پیغمبر علیه السلام دواړه راغوښتلې راشئ پردې لحاظ به یې ساتلو. په پردې کې ورته وایي 2 پیالې وله ورکړې. اوله پیاله یې واغېسته او یوې زنانې له ورکړه، وایي ته ورشه او دې ته ووایه چې په دې کې الټۍ وکړه. هغه زنانه چې په هغې کې کله الټۍ وکړلې نو په هغې کې چک شوې وینې او د غوښې نلې پکې. خلک حیران ورته. بیا هغه دویمې زنانه ته وایي ته راشه په دې کې الټۍ وکړه، هغې کې هم چک شوې وینه او زوی وي او د غوښې دا کم نلې د هغه پکې وي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل تاسو ګورئ دغې دوو زنانو ته چې روژه په هغه څه باندې ونیوه، په هغې حلال څیزونو چې الله حلال کړل او ماته یې کړه په دې حرامو څیزونو. یوه کېناست او د بل په سر باندې غیبت کولو. دې وجې نه غیبت ډېر عظیمه ګناه د خپل ځان ته ساتئ. ګورئ غیبت باره کې الله تعالی فرمایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې یو کس دا خبره خوښه ګڼي چې هغه دی د خپل مسلمان ورور غوښه وخوري په داسې حالت کې چې د مسلمان ورور مړ وي. الله فرمایي فکرهتموه، تاسو به د خوراک بد وګڼئ. همدا مثال الله تعالی د غیبت بیان کړی دی. غیبت گویا د خپل مړ مسلمان ورور غوښه خوراک دی. مسلمان ورور مړ د تو ورته ناسه خوراک ته نه کې. صحابه کرام ورته وایي د الله رسوله وی دا غیبت څه شی دی؟ موږ غیبت نه پیژنو. پیغمبر علیه السلام هغې ورته وفرمایل د خپل ورور په شیشه داسې یو صفت بیان کړي یا داسې یو خبر وکړي چې مخامخ پرې خفه کېږي، هغه مخامخ بده ګڼي. نو چې په شیشه ورپسې دا خبره وکړي دا غیبت دی. صحابه کرام ورته وایي د الله رسوله که دا کار په هغه کې موجود دی نو بیا څه حکم دی؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل ځکه خو غیبت شو که او ای صحابه کرامو یا ساتئ که دا کار په هغو کې موجود نه و چې دا کوم صفتونه وایي تاسو بیانوئ نو دا خو بیا تهمت شو. نو غیبت د زنا نه سخته ګناه او دا تهمت د غیبت نه سخته ګناه ده. دې وجې نه د غیبت نه خپل ځان ساتل پکار دی. نو کوم یو انسان چې غیبت کوي دا یوازې په توبې باندې نه معاف کېږي. دې وجې نه د هغې صاحب حق نه به مخکې بخښنه غواړي. یعنی چې د چا په سر باندې غیبت کړي اول به د هغو نه بخښنه غواړي، بیا به راځي د الله په حضور کې به توبه وباسي، الله تعالی به دې معاف کوي. اوس بعضې کسان وایي موږ شرمېږو څنګه ورته وایي چې ما ستا په سر باندې دا خبرې کړي دي، او یا زه به څنګه ویم چې ما ستا په سر باندې غیبت کړې ده او ما ته وکړه بخښنه. اوس که ما ته ووایي چې څه دې ویلي څه به وایم ورته؟ نو حضرت شاه اشرف علي شاه تانوي رحمه الله هغوی په خپل کتاب کې لیکلی دي که یو انسان نه غیبت شوی وي بس صرف هغه کس سره د کینې د مینې محبت یو څو خبرې د ورسره وکړي
او بیا چې کله رخصت کېږي په ښکلي انداز کې رخصت کړي او ورته دې ووایي که حسنه ماپ څه چې مې ویلي دي او څه مې اورېدلي دي بس د هغې بخښنه کوه. په دې سره الله تعالی د ستا دا ګناه معاف کوي، خو بیا به په ټول عمر کې ورې دا ګناه نه کوې.